د یوسف علیه السلام دا قصه او دغه آیت انه من یتقي ویصبر فإن الله لا یضيع اجر المحسنین. یوسف علیه السلام خپل ورونو ته دا خبره وکړه چې دا خو زما او دغه زما ورور دی بنیامین او یقینا چا چې صبر کړی دی او تقوا په ځان کې راوستې ده الله د هغوی اجر نه دی ضایع کړی، الله هغوی له پوره بدله ورکړې ده. که موږ سوچ وکړو د یوسف علیه السلام قصه د اولې نقطې نه واله د اخرنۍ پورې هغه ټول صبر او صبر دی، هغه ټول صبر او صبر دی او هغه ټوله تقوا ده. دا صبر انسان کوي په یو امید باندې، ځکه چې دا صبر هسې د انسان نه کېږي خو په یو امید باندې صبر کوي. هغه امید څه دی چې په انسان کې تقوا د الله نه یریږي او د الله نه امید ساتي چې الله به ماله په دې باندې اجر راکوي. راځو د یوسف علیه السلام ژوند ته. انه من یتقي ویصبر. یوسف علیه السلام په وړوکوالي کې جدا شوی دی د پلار نه. دا یو ځان له لوی مصیبت دی چې یو ماشوم جدا شي د پلار نه، د وروڼو نه جدا شي او بیا په پردي ملک کې خرڅ کړی شي، په ناشنا ملک کې ژوند تېروي، په کلونو هغه خپل وروڼه ویني، هغه خپل پلار ویني. دا مصیبت دی، په دې کې یوسف علیه السلام صبر کړی دی. ښه بیا راشي دې له یوسف علیه السلام د زلیخې په کور کې د عزیز مصر په کور کې په هغه باندې تهمتونه ولګېدو، په دې کې هغه صبر کړی دی. بیا جیل ته اچولی شوی دی او په جیل کې کلونه تیر کړي، په دې کې یوسف علیه السلام صبر کړی دی. بیا یې وروڼه راغلي دي او د هغه په مخ کې دا ویلي دي کله چې د بنیامین په هغه مسله کې د هغه دغه سامان نه پیالې راووته د باچا هغه، نو دوی د ده رور یسرق فقد سرق اخ له من قبل، د ده بل رور مشر هغه هم غلا کړې ده. په دې کې هم یوسف علیه السلام صبر کړی. د دې صبر دومره ښایسته انجام دی چې یوسف علیه السلام د کوی نه لاړو د عزیز مصر طرف ته او د مصر د بچای په تختونو باندې کېناستو، په خزانو باندې مشر شو. الله سبحانه وتعالی ول د عزتونه ورکړو. هغه رونه لاړو او هغه ته سجده ولګوله. هغه خوب الله رښتینی کو. د ټولو کې یو غټ سبب هغه تقوا او دویم سبب هغه صبر.